د نقصان نه بچ کېدو دپاره لا حول ولا قوة الا بالله دا کیمیا ده طریقه دا ده مخکې رستو سل ځل درود وایي صلی الله علیه وسلم دام درود دی چې کوم درود درځي مخکې رستو سل ځل درود وایي او په دې نیت باندې چې الله د مسلمانانو مدد وکړي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم دا 500 ځل ځان له وظیفه کې او کم از کم د هر مانځه نه وروستو د دغه مسلمانانو د دغه بې اثري او بې وسه مسلمانانو دپاره خپلو دعاګانو کې دعاګانې کوئ اللہ جل شانہ قرآن پاک کی فرمائی پیغمبر علیہ السلام پا احادیث کی فرمائی چکلا یو مسلمان پا مصیبت کی وی پا تکلیف کی وی او پا غبانے دا کافر دا طرفنا ظلم وی او دے یو تور والی یو اس والی دا غصر پا جہاد کی دا غب دا اعلاء کلمت اللہ دا پارا دا غد پارا مالی امدادو کی نو دا غد تور با دا قیامت پر رضا اللہ پاک دی تور اللہ جب ورکی اب دا قیامت پر دا حشر پر میدان کے ہوئی زا فلانکی دا فلانکی زوی اغشتے ہو ما دے مجاہد لے ورکڑے ہو ما اگی ما بانی جہاد کرے دے او نن بزد آگا دا پارا سفارش کوم نو زمائیت بندو دا دا مسلمانانو دا پارا مالی امدادو کے کی دیش اللہ جل شانہ زمان پر دے مدد بانی الحمدللہ بلو دے دا مولانا تقی عثمانی سے مدرسہ کی پا کروڑوں بانی روپے الحمدللہ لذا کہ مسلمانوں دا پارا غون لشوی اللہ رب العزت دی ولی اسباب برابر کی اگرچہ داوی لاری ہوائی لاری زمینی لاری اٹولو دے کافرانو کی رکڑی دی و بارحال مشران پاگئی بانی پیگی سا طریقہ بانی با انشاءاللہ دا رسی درخواست مدارے چھے ہر کس انشاءاللہ دخپل حیثیت دخپل وصف مناسب لذا کہ مظلومانو سرا لذا کہ مسلمانانو سرا مالی امدادو کے اللہ رب العزت دی ولا فتح و کامیابی مسلمانان نصیب کی